درنو ملګرو سلامونه. نن په دې خبره کوو چې نرمه یې کله په څرګنده یې یا څنګ په څنګ ټکو یې باندې اوړي. نرمه یې په نرینه مفردو نومونو او فعلونو کې راځي. دا ډول څرګنده یې هم په جمع نرینه نومونو او فعلونو کې راځي. ګورئ، نرمه یې کې پلی دی، خو چې کله جمع سي بیا پلی په څه اوړي؟ په پلي اوړي، یعنی څنګ په څنګ ټکي ورسره راځي. یا سړی ده په سړي بدلیږي. سړی مفرد دی او سړي جمع دی، که دوه سړي وي، لس سړي وي، پنځه سړي وي، هر څو وي. نو دغې قاعدې سره نور نومونه هم جمع کولی سئ، لکه منګي، لرګي. دا ډول صفتونه هم چې مفرد وي په نرمې راځي نرینه، او که جمع سو په څرګنده یې، لکه ښکلی دی، ښکلي ترې جوړیږي. یا منلی دی، منلي ترې جوړیږي. ښاغلی دی، ښاغلي ترې جوړیږي. او فعلونه هم همداسې دي. اوس لکه تللی دی، چې جمع سي بیا څه سي؟ تللي سي. تللی په تللي بدل سي او څنګ په څنګ ټکي یې باندې راځي. پاڅېدلی دی په پاڅېدلي اوړي. ته وایې چې کرزی تللی دی، خو بله جمله راوړي چې کرزی او جمیل تللي دي. یا مثلا مرستیال فعلونه هم همداسې دي. وایې باران شوی دی، بارانونه شوي دي، بیا شوي کې څنګ په څنګ ټکي اخلي. یا ما کار کړی، او وایې چې موږ کارونه کړي، بیا کړی په ځای کړي راځي. خو یوه خبره دا هم ده چې ځینې نسبتي نومونه چې یوې سیمې یا قوم ته نسبت کیږي، هغه که په مفرد وي په نرمه یې راځي، خو چې جمع سي بیا د څرګندې پر ځای په آن جمع کیږي. اوس لکه دی کنداری په نرمه یې ده، خو چې جمع سي کنداریان راځي. کابلی دی، کابلیان ترې جوړیږي. پېښوری دی، پېښوریان ترې جوړیږي. په دویمه برخه کې هم په دې خبرې کوو چې نرمه یې څنګه په څرګنده یې بدلیږي. ښه وخت.